الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم د یو نوي عمل سره. ډیر بهترین عمل دی، د هر چا ورته حاجت دی دا او آسان هم دی. که د چا څه کار نښتی وي او ډیر کوششونه هغه وکړي، پیسې مو ولګوي، منډه ترړ او ستړی شي نور او کار نه کیږي، نو د هغې نه پس بیا الله ته رجوع کول پکار دي. لاول خو الله ته لاول کې رجوع پکار دي، خو زموږ خلکو کې دا کار دی چې لاول بهر منډې تړلي وو، نو بیا راشي یاره جي ډاکټرانو ته او هر څه مو کړو، یاره جي تاسو اوس څه کوئ. خو زه چې صحیح الله د الله خپلې دروازې خپل بنده دپاره نه بندوي، نو دا 14 د دې خواصو کې د دې عمل په خواصو کې دا دی چې انشاءالله العزیز 14 ورځو کې به کار کیږي. او چې کومه طریقه تاسو مونږ تاسو ته ښایو هغې ته غوږ ونیسئ. که د چا څه قسمه کار هم نښتی، څومره غټ کار وي، نو د زړه د دغه سره یقین سره دا وکئ. او کوم 14 ورځو عمل دی، او ها د چا چې عدالتي فیصلې نو دا خو نشو کولی چې 14 ورځو کې به دا کار وشي، ځکه چې هغې خپل پروسس د عدالت. ها دا ګرنټي انشاءالله زه درکولی شم د الله د کلام په برکت باندې، او د هغې چې خامخا انشاءالله کله هم فیصله کېږي ستاسو په حق کې به کېږي. نو عزتمندو دا چې کوم دی د دې طریقه کار دا دی چې کله میاشت نوي ولیدل شي، نو د هغې د اتوار ورځ چې راشي او د پیر شپه شروع شي، نو در شپې 3 بجې به راپاڅېږي او غسل به وکړي او په بدن باندې به سپین رنګ یعنې د احرام په شان یو څادر به ځان راتاو کړي، 4 رکعاته لمونځ به وکړي تهجد، او دغه چې کوم دی په سر کې به هم ته 11 ځل درود شریف 12 ځل درود شریف وایي، او وروسته هم ته 12 ځل درود شریف وایي، او بیا به دغه چې کوم دی 473 مرتبه مونږ چې کله ختم کړي، نو مخکې به هم 12 ځل درود وایي، بیا به 473 مرتبه کاف ها یا عین صاد کفایتنا ها میم عین سین قاف حمایتنا دا به وایي. او چې کوم دی دې کې یو خاص خبره دا ده دې عمل کې چې کله هم دا وایي، نو احتیاط به دا کوي چې د دې الفاظو په ادایګۍ په دوران کې جبه چې کوم ده دا به تالو سره لګېدلې وي، تالونه به جبه نه لرې کوي. او که اول 3-4 ځلونو کې خیر د جدا شي نو خیر دی، مګر زیات به دا تاسو نه دغه کوئ چې تاسو جبه تالونه جدا. تالونه د جبې جدا کېدو مقصد دا دی چې ستا د ژبې وروستو حصه چې کومه به تالو سره لګېدلي، مخکې حصه خو که بنده دی کړه بیا خو الفاظ نه ادا کېږي، وروستو دا به تالو سره لګېدلي ګنې عمل کې که دا تاسو ژبه بیله وه د هغې نو بیا به عمل کې خلل راځي، عمل بیا به کار نه کېږي. او بیا چې کله د عمل 473 مرتبه دا تاسو ووایئ، بیا به په مسله باندې ناست یئ او د اذان د سحر د اذان پورې به درود ووایئ. درود شریف وایئ چې کله سحر اذان ته واوري، نو که نارینه هغه به جومات ته لاړ شي لمونځ به وکړي، او که زنانې خپل کور کې به وکړي. ډېر بهترین عمل دی، او څه قسمه مشکل کار چې هغه نه حل کېږي انشاءالله العزیز دا د 14 ورځو عمل دی. دا وکئ. که څوک پرې نه پوه شوی نو ما ته کمنټس کې بیا هم ویلی شي، انشاءالله جواب به در کوم. د بلې ویډیو پورې دعا کوئ او زما تعاون وکړئ دې چینل کې، دا سبسکرایب کړئ، مخکې نور ملګرو ته هم دا شیر کړئ، او بلې ویډیو پورې اجازت غواړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.